ملګرو سه مبارک چې کوم میشن رانیولی دی کوم میشن یې چې شروع کړی دی دا یې د ژوند یه مخ باندې زه خبرې درته کړم که سه مبارک سخاوت وګوري دومره کیسې دي دومره کیسې چې په هفتو باندې نه ختمېږي بل سخاوت بل د څوک مه یادوي د سه مبارک چې کوم سخاوت و بیا د سه مبارک سخاوت سره سره که د حکمت باندې شروع شي چې دی هوښیار څومره هر یو کار به په څومره حکمت باندې کو و خلکو صفی الله مونی صاحب وختي خبره ورته وکړه زه یې درته کړم شکر وباسئ دا نن چې مونږ لګیا یو دا دغو خلکو له نه یو لګیا چې په دغو نسان واړو مونږ په طور د تحدیث د نعمت را جمع شو چې الهه شکر دی چې خپل بندگان ته جوړ کړي یو د خپلې بندګۍ نه بعد د رسول الله امتیان جوړ کړي یو او قسم دی زه په خپله چې په دین اسلام باندې شکر وباسم دې خبره باندې شکر ورسره وباسم چې الهه ستا کرب باب شکر چې د صاحب مبارک د لمنې عیسی د موږ جوړه کړې وجه څه ده وجه څه ده وجوه یې ډېر زیات دي یو وجه ورته وښوم څومره خلکو لاس کې تسبیح دي اوچت کوي لاس تسبیح چا سره دي تسبیح اوس چا سره لاس کې نه دا تسبیح هغه فقیر لاس کې راکړي زرونه کرتی درود خلکی زرونه کرتی ذکرونه خلک دا هغه فقیر برکت دی خدای جفات جل شانه مونږ ته صاحب مبارک په وجه باندې را پیژاندلی دی مونږ چې نن مدینه منورې سره مینه ده اوس چې دلته معین الدین صاحب او رئیس خان صاحب نعت وی ما لاندې ډېرو خلکو ته کاته ژړلیا مدینه منورې یادونه او خلکو ژړله سلام ژړله راشه چې مجلسونه ورته وښوم مدینه منوره یادوه پروا چا نشته نن چې ته مدینه منورې پسې ژاړې ځکه چې صاحب مبارک په زړه کې د مدینه منورې مینه او محبت نه درچولی دا د صاحب مبارک کوم احسان یې یاد کړو څه یې موږ تاسو سره وکړه علمیت زموږ په لوړګي کې مشهوره ده یو واده وشو 4 ورځې هغه واده سر ته نه رسېده ناوې راوړې وه او نکاح څوک نه د نکاح څوک نه عالم دین په ملاګورو کې و په هغه موقع باندې 4 ورځې بعد راغی او هغه نکاح یې وتړل واده ورته ایسار نن سه مبارک څه وکړو سه مبارک د جامع جنیدیې غفوري بنیاد یې کېښود په څو خپلو جیب روپو نه خلک په جوماتونو او مدارسو باندې خاندانونه ساتي سه مبارک جیب نه روپۍ واچولې او ها په کونځه کې جوړه کړی انډسټریل زون انډسټریل ایریا د کارخانو حب د کارخانو منځ چې په 1990 او 87 کې چا کارخانه دلته ایستلې هغه خلک نن عربپتیان نه کربپتیان دي خو سه مبارک په کارخانو کې پروډکټس داسې تیار نه کړه چې په مارکیټ کې خرڅ کا سه مبارک هغه پروډکټس تیار کړه چې هغه خلک به خرڅږي نه د صاحب مبارک تیار کرده پروډکټس د صاحب مبارک تیار کرده خلک هغه په کروڑونو په اربونو روپو باندې نه خرڅږي خلک په کارخانو کې څه تیاری سه مبارک یې کارخانه وایسته په کارخانه کې به څوک تیارږي ډېر صفتونه به یې خو زه درته یمه سه مبارک په کارخانه کې د رسول الله مبارک عاشقان تیارږي حضور مبارک په ناموس باندې نن خلک چیغې وایي پلانکای د ختم نبوت غدار او پلانکای د ختم نبوت داسې او خلکو مونږ ته چې کوم جرأت دغو خلکو راوښولی دی د رسول الله مبارک د کوڅې څوکیدارۍ چل یې را زده کړی دی قسم دی تاسو ټول ناست یئ چې نن د حضور مبارک په ذات باندې څه خبره راشي دا ټول خلک د سر نه تېر یې که نه یې تېر دا خپله نه یې تېر دا هغه سړي د ما او ستا تربیت کړی ځکه نن د حضور مبارک په عزت او ناموس باندې سر نه تېره کړو او دغو خلکو چې کوم حق د رسول الله مبارک د کوڅې د څوکیدارۍ ادا کړ هېڅوک دا دعوه مه که په سرکاري سطح ادا کړی دی علمي میدان کې ادا کړی دی